ډېر ښه ماحول دی خو چې دا خوراک فری وي صحیح ده که نه او چې واپس لې یو 5,000 هم راکړی جی نو سلمان وروره دا کارنیوال روان دی او ډېر زبردست اکټیویټي ده دومره مشقت بس خو بابا مې ساه واخلله جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم سلمان شاہ تاسو ګورئ پښتو نالج فیکټري تاسو وایي چې دا کوم پریس دی نن زموږ په چینل کې AVT چینلز کې یو کارنیوال دی هغه رین شوی دی چې په هغې کې د هرې صوبې ریپرزنټیشن دی نو په هغې کې موږ سند ریپرزنټ کوو ځکه ما دا ټوپۍ او دا اچولي دي نو تاسو ته به هم ښیم دا ښایسته ښایسته سټالونه چې په هغې کې څه څه خرڅېږي او څه څه پکې ملاوېږي نو راځئ ما سره او د ویډیو نه خوندونه واخلئ نننۍ چې کوم ورځ ده د دې باره کې به دا ویل غواړم زموږ یو خو سټال د پنجاب دی نو تاسو کتلی شئ زموږ ګیټ اپ هم د پنجاب دی اینډ وی آر ریلی انجوینګ ډېره زیاته مزه راځي دلته او تاسو ته په مختلف سټالز کې مختلف قسمه څیزونه میلاویږي د خوراک هم او زموږ چې کوم د کلچر مختلف څیزونه دي هغه به هم تاسو ته دلته ښکاري इसके अलावा लेडीज कुर्से भी हैं यहाँ पे और जेंट्स कुर्से भी हैं अगर किसी भाई ने किसी की शादी करीब हो अपने लिए कुर्ता खरीदना हो मेहंदी का तो वो भी यहाँ पे ډېر ښه ایونټ دی ماشاءالله او یو داسې ایونټ چې په هغې کې د پاکستان ثقافت چې دی نو هغه موږ ټولو ته په نظر راځي سندي بلوچي پښتون ګلګت بلتستان پنجابي هغه ټول خلک چې کوم د پاکستان سره تعلق چې دی نو هغه لري ټول پاکستانیت دلته کې دی او ډېر زیات فرق دی سلمان وروره دا کارنیوال روان دی او ډېر زبردست اکټیویټي ده د AVT چینلز مینجمنټ سره سره ټول سټاف زم دلته کې دا زموږ ملګري دي دا د ګلګت بلتستان او د چترال سټال دی نو دلته کې د دوی سره ډېر زبردست شاید دی او زه غواړم چې دا ترې واخلم لږ د ریټ خبره ده نو که ګزاره یې وکړله نو دوی وایي چې یاره هونځه هني چې کومه ده دا سپیشل ایکسپورټ کوالټي هني ده ګورم نو که راسره ریټ وکړو نو دا پکې اخلم به او نور څیزونه سره منتو سره ډېر ښه دی اپریکاټ جوس چې کوم دی د دوی موږ استعمال کوو سو لیټس انجوای وختي نه راغلي و دلته کې ناست شو زموږ ټول میل اینډ فیمیل کولیګ چې کوم دی अपने स्टॉल यहाँ पे लगाया है। स्टॉल में आपको जो है डिफरेंट फूड्स
फेमस फूड जो नॉर्दर्न एरिया के फेमस फूड्स हैं वो आपको मिलेंगे, जिसमें हरीसा होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है हमारे इलाके में, और उसके साथ ही ममचू आपको यहाँ पे टेस्ट करने को भी मिलेगा। साथ ही हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के भी कुछ अक़साम यहाँ पे रखे हैं अपने पास, प्लस उसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स के जो ऑर्गेनिक ऑयल है जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छी समझी जाती है, वो भी हमने इस स्टॉल का हिस्सा बनाया हुआ है आज यहाँ पे। साथ ही इसके हमारे पास हमारे ट्रेडिशनल जो कपड़े हैं, लाइक जो हमारा ट्रेडिशनल केप है, उसके साथ शोका है जो कि हमारे इलाके में विंटर्स में ज़्यादातर उसका इस्तेमाल होता है, प्लस उसके साथ हमारी जो ट्रेडिशनल शर्ट्स है जो कि खालिस ऊन से बनती है वहाँ पे, वो हमने आज यहाँ पे अपने स्टॉल पे रखा हुआ है। जी दिल तक कोई गल स्टार्ट होने वाला है, आज पकड़ने की दही बल्ले फ्रूट चाट और नासी नूर चना चाट डश सुने मिलावी और दा गुलफामा का तरह से मिलावी चाट में स्ट्रॉबेरी दा गोलगप्पे स्ट्रॉबेरी शेक तुम्ही बनाना शेक एप्पल दोनों مشقتنا بس ايه دومره مشقتنا بس خو اول ما خو ساوا خلا او وين اون ذا برايس او ان شاء الله ابي ما دي خبر ده چې پدې کې دنه جامې دي لازم کو کمزوري نو ډیره زیاته خوشاله مو تاسو یې مو دي چې لکه منډه پکې و خو ډیر خو ډیر زیات خو عثمان माहौल बारा के से होई जी उस्मान अमीन से यार अमेजिंग माहौल है, बलूचिस्तान अगर उनको मुर्गी बात याद करानी है कम्युनिटीज कुछ नॉर्मली मार्जिनलाइज्ड हुई और दिल तक ये दोनों रिप्रेजेंटेशन की गई नो ढेर साथ खलेगी انا قاعد تعيد الباقينيشتا वापस ले 5,000 सिंधी बिरयानी को खैर दे हमारे जीएम साहब ने पता नहीं कितने से बिरयानी मंगवाई थी। अच्छा हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बिकेगी, लेकिन एट द एंड हमने बेच दी और लग रहा है कि हम बिरयानी पूरी बेचने में कामयाब हो गए। सीनियर प्रोड्यूसर चैनल पूरा हुए मानो जमानत ने मां शाह इस्माइल मोहम्मद और अब्दुल जलील खान मां सर वाला दिनों दिन में उसको कि संग आदि माहौल एंजॉय को ना संगा
जी 4 समोसा हाँ जी सब्जी कबाब गुड चिकन टिक्का کشمیری چې ها ډیره مزه وکړه ډیره مزه ډیر تاسو څه وایي ډېر خوند مې وکړو او بس دغسې دا پښتو نولج فیکټري چې دی دا لایک او سبسکرایب کړئ طالبانو دا تاسو څه کوئ دا ستاسو د پښتنو لپاره دا چینل جوړ شوی دی یو ښه د سټنډرډ چینل دی د کوالټي چینل دی بلکې د دې خبرې ډېر وخت نه دا یو غوښتنه وه چې یاره یو کوالټي چینل چې دی د پښتوی دا یو کوالټي چینل دی دا لایک کړئ او سبسکرایب امید کوم چې ویډیو به مو خوښ وي ټوله میله کې تاسو له ما چکر درکو او یو سټال مې ته خودو چې په دې کې څه خرڅېږي څه ملاویږي نو ډېره مننه ډېره مهرباني کو چینل مو خوښ وي نو لایک کې شیر کې او سبسکرایب لازمي کې سلمان شاه لور کې اجازه د خپل ځان او چار چا پیر خلکو ډېر خیال ساتي الله پاک